زما ښایسته ګلالیو نازولو ماشومانو السلام علیکم. زما د دغه دوو دوستانو سلامونه هم ومنئ. دوی سلامت یې خو قرار راځي تاسې نه اورئ ښه. زه نن تاسو ته د یوه کانګرو کیسه کوم. کانګرو پیژنئ؟ کانګرو دوه لنډ لاسونه لري، پر دوو پښو منډې وهي، واښه خوري او میندې یې خپل کوچنیان په خېټه کې په یو کڅوړه کې ګرځوي. دوی کڅوړه لري ښه. کوچنیان تر 1.5 کاله پورې په دغه کڅوړه کې وي. دوی راکښته سي، واښه وخوري او بیرته د مورجانې غېږ ته ورسي ښه. نو زه نن تاسو ته د بلبلې کیسه کوم. بلبله یوه کوچنۍ کانګرو وه. پوهېږئ دا چیرې اوسېده؟ دا په استرالیا کې اوسېده. یو ځای دی نوم یې دی استرالیا ښه. نوم یې پوهېږئ چې ولې بلبله و؟ لالی وایي دې ډېرې خبرې کولې. هو دا به ګډه ګډه وه، ټوله ورځ یې خبرې کولې. نو ټوله به ویل چې دا بلبله ده. دغه وړوکې کانګرو به هر وخت د مور په غېږ کې ګرځېده. یو ورځ د بلبلې مور ورته ویله چې ګلالۍ لورکۍ اوس ته غټه سوې، اوس دغه ستا کوچنۍ خور زه په غېږ کې ګرځوم، ته خو غټه یې، تا نه سم اخیستلی. خو بلبلې نارې جوړې کړې او دغه یې ویل چې نه، مور ما په غېږ کې واخله، ستړی یم. مور به یې وړکۍ خور هم په غېږ کې وه ښه. په خواري به یې دا راپورته کړله. جان بیبو یې وایي زه داسې نه کوم، ته خود نه کوې، نو ته خو څه نجلۍ شه، بیسې وکړې دا خود نه کوي. یو ورځ مور بازار ته تله، نو دا وړوکې لور یې په غېږ کې رااخیستې وه، بازار ته تله. دلته بلبلې ور منډه کړه چې ما هم په غېږ کې واخله. مور یې دواړه نجونې په غېږ کې واخیستې او بازار ته ولاړه. هلته وزې ترور بنګړي خرڅول ښه. داسې ښایسته بنګړي وو، شنه سپین زرغونه برېښېدل. بلبلې مور ته ویل چې ما ته بنګړي واخله، هغه سره بنګړي راته واخله. مور یې له وزې نه هغه تک سره بنګړي وغوښتل. ډېر ښایسته بنګړي وو، زرینې زرینې لیکې هم درلودې ښه. خو وزې ترور ورته ویل خورې دا بنګړي د غېږ د نجلۍ نه دي، مات به یې کړي، لاسونه به یې خوږ سي، دا پلاستیکي واخله. وی توبه. دلته بلبله چټک ځمکې ته راکښته سوه او په لوړ غږ یې وزې ته وویل زه وړه نه یم. وزې ورته وکتل او ویې ویل ته خو رښتیا وړه نه یې. بس وزې هغه تک سره بنګړي راکښته کړل او بلبلې ته یې ورکړل. داسې وایي و بیبو وایي وایي خور ته یې ورانیول. و خور ته یې پلاستیکي ور واخیستل، خو دې ته یې ښه ور واخیستل ښه. له هغې ورځې نه وړوکې کانګرو نور مور ته نه وایي چې ما په غېږ کې وګرځوه. دا لا څه کوي، دا د مور سره مرسته هم کوي، کومک هم کوي. داسې ګلالۍ کانګرو سوه. نو دا وه د نن کیسه. ګلالیو ماشومانو یاد وساتئ چې مورجانه به هېڅکله تاسو ته ونه وایي چې زه ستړی یم، خو تاسو د هغې سره مرسته وکړئ او نور اضافه کارونه مه ورباندې اچوئ ښه. شاباس. للو نن زه بلبلې او تاسو ټولو ته وایم، نو ټول غوږ راته ونیسئ، ارام کښېنئ. للو خوب دې درسې تر لیمو، بلبله ګلالۍ په خبره پوه سوه دا زړګۍ، په غېږ کې نور نه ګرځي، مورجانې څنګ ته دا ګرځي. اوس بېدېږي للو کېږي، سبا ګل غوندې ویښېږي. للو خوب دې درسې تر لیمو.